الله رب العزت د صدقې آداب بیان کړي دي چې الله په لار کې مال لګي د هغې آداب دي. یو ادب دا دی چې د الله په لار کې مال لګي نو هغه به پاک مالي، هغه به حلال مالي، دغه چې رب العزت پاک دی او نه قبلي مگر پاک مال، حلال مال. دا یو ادب دی د صدقې. ورسره دا ادب بیان شوی دی چې مؤمنان ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. مؤمنانو بل شان دا دی چې دوی کله د الله په لار کې څه ورکړي نو بې اثباتي نه، اثباتي نه، او د هغې د لاسه هغه چا له تکلیف نه ورکړي، هغه چا له چې دا مال ورکړو یا چا سره چې ښه وکړو. د اثباتل د صدقاتو او یا د خیر د کارونو دا دومره لوی تاواني عمل دی چې هغه څه چې دي کړي د هغه دې بسم الله وکړو. او زمونږ معاشره کې دا مرش دي، یو 2 روپۍ که د الله په لار کې ورکړي یا چا سره د خیر ښېګړې څه منډه ووایي نو بس په مخه اثباتي او ما داسې کړي وو او ما دغه کړي. ګوره که د الله د رضا دپاره دې کړي که نه اثباتي به یې نه، دا خبره یاده که. او که د الله د رضا دپاره دې کړي که نه نو ته به دا انتظار هم نه کوې چې دی به په بدل کې تا سره داسې کوي. ځکه که ته په دې انتظار ناستې چې دی به په بدل کې ما سره داسې ښه کوي او دومره به څه به کوي څه چې ما کړي دي، نو بیا دا دلیل د دې دی چې تا د الله د رضا دپاره خو نه دي کړي. یو سړی راولګېدو چا سره ښه کوي یا د الله په لار کې یا د خیر په کار کې مال لګوي او مطلب یې دا دی او نیت یې دا دی چې الله رانه راضي شي، نو دی وایي که خلک را سره بیا ښه کوي او که نه کوي دا د خلکو مسله ده. زما خو خبره دا دی چې ما د خیر کار وکړو، انتظار کوم چې الله به راله د دې په بدله کې ښې بدلې په دنیا او په آخرت کې راکوي. دا د ده سوچ دی. نو دغه ایتونو کې الله رب العزت بیا مثال بیان کړی دی د هغه چا د صدقاتو او د خیراتونو او د خیر د کارونو څوک چې اثباتنې کوي او د خیر د کار د لاسه خلکو ته ضرر او تکلیف ورکوي. یو سړی به چې سړی د الله په لار کې مال لګوي دی له چا له ضرر او تکلیف ورکوي، دی خو وایي چې زه د الله په لار کې مال لګوم، یو خو اثباتي دا هم ضرر ورکول دي. لکه ته راولګېدي یو غریب سره دې منډه وواله او بیا چې کوم ځای کې دغه غریب وي نو دغه قصه کوې چې یاره ما چې تا سره داسې کړي وو او ما داسې، دا په خپله هم یو ضرر ورکول دي، تکلیف ورکول دي یو کس ته. بغیر د دې نه تکلیف ورکول دي چې لکه تا پسې یو کس راغی او د هغه څه مسله ده او تا ته یې ووي او ته د هغه سره د خیر ښېګړې منډه وهې، مال ورکې، وخت ورکې او سره دې هغه وکنځي. یو خو یاره تا نه تنګ شو، یو ته په مخه را روانې او بس نه کېږي، هر وخت هم نه کېږي. دې ته ضرر ورکول وایي. د مؤمن شان دا دی چې نه د اثباتنې کوي نه ضرر ورکوي، او نه دا چې د دې خیر د کار نه بعد بیا ته په مخه شرمن ترې وباسي. لکه یو چا سره دې منډه وواله، یو چا سره دې ښېګړه وکړه او د الله په لار کې دې مال ولګو، یو چا له دې کوې وویستو، یو چا له دې لار جوړه کړه، بل ته خیر کار دی. چې اوس ورته په مخه ټلیفون نه کوې چې راشه دا خدمت دی، راشه داسې وکړه، راشه دغه وکړه، د تکلیف ورکول دي. او لویه خبره دا دلیل د دې دی چې تا د الله د رضا دپاره دا کار نه دی کړی. اوس الله وایي مثال واوره، ښه ډېر خوږ مثال دی. دې آیت کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ای ایمان والو خپلې صدقې او د الله په لار کې چې تاسو کوم مال لګوئ دا مه باطلوئ پس باطنې سره او په تکلیف ورکولو سره. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. یو سړی دی مال لګوي د ریاکارۍ په نیت چې خلک مصیبت وکړي، نو هغه بیا دې خبرو ته توجه نه وي، هغه خپله صدقه هم تباه کوي، هغه هر څه هم تباه کوي، خو چې خلک زما صفت وکړي او خلک ووایي چې دا ښه سړی دی. اوس مثال دا دی فمثله كمثل صفوان عليه تراب. د دې د صدقې مثال واوره، ډېر په
په ښایسته انداز سره رب العزت موږ پوه کوي او چې په دین څوک پوه نه شو نو بیا دی به بله خبره نشي پوهېږي د ده د صدقې مثال داسې دی لکه یوه ګټه ده ګټه صفوان په عربۍ کې مینې ګټې ته وایي حجر املس دې ته په عربۍ کې صفوان وایي یوه ګټه ده یو کاڼی دی پټ کاڼی دی او هغه بلکل مین دی علیه تراب او په دې کاڼي باندې خاوره پرته ده دا کاڼی پټ کړی څه شي دی خاوره فأصابه وابل فتركه صلدا دې کې باران راغی خو تیز باران راغی چې باران څنګه راغی نو په دې کاڼي چې کومه خاوره پرته وه او په دې ګټه باندې هغه څه شوه دې باران ځان سره ویو یو سړی به وایي چې په دې باندې الله ما څه پوه کړي زه خو یعنې موضوع څه ده او دا مثال اوس واوره دا مثال یو سړی دی دلته مال لګوي هلته مال لګوي او هلته هم لګوي او دلته هم لګوي او ډډه یې لګولې ده او په دې امید دی چې ما ډېر څه کړي دي خیال دې دی یعنې په قبر کې به هم زما مزي په برزخ کې به زما مزي په آخرت کې زما مزي دی هلکه ولې ما جي موږ ډېر کړي دي اگر که دا د دینداره سړي صفت نه دی چې دی خپلو کارونو ته ناسي او ما ډېر څه بلکې دی هر وخت په ځان یریږي او وایي داسې چې موږ څه نه دي کړي خو الله دې رحم وکړي خو دا سړی ریاکار دی دی چې دا مال لګولی دی دا د الله د رضا دپاره نه دی چې ریاکارۍ دپاره یې لګولی دی خو دا تمه هم ده چې ما ډېر د خیر کارونه کړي دي ها په دې کې دی مړ شو د الله مخې له ورغی آخرت کې الله ته مخامخ شو چې دې وکړو خو هېڅ هم نشتي په تله کې بلکې الټه د ریاکارۍ هغه ګناه پکې شتي هغه زباطنې چې کړي دي هغه پکې شتي هغه خلک یې چې په عذاب کړي دي هغه پکې شتي او هغه څه چې ده کړي دي هغه ټول ختم شو لکه یو سړی دی یو ځای ورسره دی ځمکې یو ټوټه ورسره ده او هغه ټوټه چې ده نو هغه کاڼی دی ګټ دی او په هغې له پاسه خاوره پرته ده دی چې سحر راوځي هم دې ځي ته چې وګوري موسکی شي او ماښام چې ورته ګوري هم موسکی شي ولې نه وایي ځمکه مې ده او امید یې د څه دی چې دې کې به فصل وشي یو ورځ به دا ځمکه تکه شنه شي او د دې نه به غټ باغ جوړېږي د دې خوبونه ویني لکه څنګه چې هغه سړی خوب ویني هغه مال چې د الله د رضا دپاره نه دی لګولی لکه دې مثال ته ګوره څومره ښکلی مثال هغه هم خوبونه ویني که نه وایي ما ډېر د خیر کارونه کړي دي دی هم خوب ویني وایي یو ورځ به دا ځمکه څه شي دا به باغ شي او دا به فصل او دا به مزې او بیا به یې خرڅو او ګټه قصه ده دا به بیا خرڅو نو بیا به ورسره خوا کې بله ټوټه والو نو بیا به یو ورځ به الله راولي او زه به یو غټ تاجر یم او په پیسو کې به لوبې کوو کته او بره به تیز باران راغی ګړله ګوړله شو باران راغی او سم تیز باران راغی چې د منډې کړې وي چې دا ځمکه زموږ نه خرابه شوې چې دی ورغی نو کاڼی دی خو صفا پروت دی به یې خو هېڅ هم نشتي ده ته پته ولګېده چې دا دومره عمر زه په دوکه کې پروت وم ګوره او ځان ما په خپله دوکه کړم ما له پکار و چې ما خو یو ورځ ننداره خو کړی وې که نه چې دا زما دا ځمکه څنګه ده دا د کروندې لایق ده دا د فصل او د باغ دپاره ده که نه ده په دې چې دا کومه خاوره پرته ده دا د څه شي ده د چېرته دغه ځمکه نه ده لټولې اوس چې دی نو ارمانونه کوي چې ما داسې کړی او ما داسې کړی او په هغه وخت کې که ما چېرته ځان له دا ځمکه برابر کړی وی او د دومره وخت نه ورته زه په انتظار وم که ما د دې په ځای بل ځای اخیستی وی څومره خبرې و زړه ته راځي دا د دقه انسان حال دی مال یې لګولی دی مال تیم لاړ امیدونه یې وو چې دا خو به الله ماله دا راکوي او دا به راکوي او زه ډېر ښه سړی یم او زه داسې چې مخامخ شو هېڅ او بله موقع هم نشته اوس دا هم نشي کېدی چې دی د برزخ نه واپس راشي او دا هم نشي کېدی چې دی د آخرت نه بیا دنیا ته راشي او کېدی شي دی په دنیا کې یي او د دې خبرو احساس ورته شوی خو اوس ورسره مال نشته اوس ورسره مال نشته خو یو وخت به ده راغلی و چې ده سره مال و په هغه وخت کې دې خبرې ته سوچ نه و اوس په دې مثال پوه شوې که نه
رب العزت موږ ته دا وایي چې مال کله لګوئ نو بیا د دې ساتنه وکړئ چې دا صدقه دنه تباه نه شي. ساتنه یې په څه کېږي چې اخلاص یې دی کې، زباطني به پکې نه کې، څوک به تنګې نه، او څلورم او اهمه هر وخت به الله ته سوال کوي چې یا الله زما دا عمل قبول کړه، او پنځمه چې کله دا عمل د ته رامخې ته شو که نه نو دا به کمزوری ګڼي. شیطان خو به تا ته دا ګټ ښکاره کوي چې ته ګټ مسلمان یې چې نور ونه کړي، خو ته به د خپل عمل کمزوری ګڼي. رب العزت به ستا د عمل قبلوي. زه درته یو حدیث ذکر کوم او دا په توجه سره واورئ. دا حدیث صحیح مسلم کې دی او موږ بعضو درسونو کې بیان کړی هم دی، خو ډېر اهم دی او بیا یې درته بیانوم. رسول صلی الله علیه وسلم وی ابو هریره رضی الله عنه دا نقل کړی دی، ان اول الناس یقضى یوم القیامه، قیامت په ورځ چې به فیصله کېږي جهنم ته د تلو، اولنی کس چې به کوم جهنم ته بوی کېږي، اولنی کس چې به کوم جهنم ته بوی کېږي یا د جهنم اور به پرې ګرمېږي، رجل استشهد، یو سړی د چا شهید شوی. څومره عجیبه په غوږونو باندې دا ټکی لګي، سړی شهید شوی جهنم ته ځي. فاوتي به، دی به راوستی شي د الله مخې ته، نو الله رب العزت به ورته د خپل نعمتونه را یاد کړي، ما تاله دا درکړي وو، ما دا درکړي وو، ما دا دی به هغه نعمتونه وپېژني او دی به اقرار وکړي چې او یا الله دا تا ماله را کړي. قال فما عملت فيها، الله ورته وایي نو تا څه کړي؟ ما خو دا هر څه درکړي خو تا څه کړي؟ دا سوال به ګوره زما او تا نه هم کېږي چې ما خو دا هر څه درکړي وو خو په بدل کې تا څه کړي؟ موږ صرف د الله نه غواړو، موږ صرف د الله نه غواړو. بل ورځ مې ملګرو سره خبره کوله، ځان له ناست وو، یاره ما زموږ د عبادتونه پسې الله سره زموږ د معامله هم لالچي غونته کېده. صحیح ده، موږ به د الله نه خپله دنیا غواړو، موږ به دا هم غواړو چې مصیبت زموږ نه لرې کړي، لیکن زموږ د الله نه بل څوک نشته. خو مې زما دې خبرې ته سوچ دی چې یعنې صرف د الله بندګي به زه د دې لپاره کوم چې کله به ما سخته راشي زه به دیندار یم، چې سخته ختمه شوه، قصه لاړه ختمه شوه، او زه چې کینم او لاس اوچتوم او یا الله ګاډی راکړه او یا الله کور راکړه او یا الله بچي او یا دا صحیح ده، دا به زه د الله نه غواړم. خو صرف دا دی بس، صرف ته به ته الله ته دا سوال نه کوي چې یا الله ته راضي شه، یا الله ما جنت ته بوځه، یا الله زما د نیکیانې قبولې کړه، یا الله ما د عذابونو نه وساته. صرف دنیا ده بس. موږ خو به د الله نه دنیا او آخرت دواړه غواړو، خو آخرت مخکې دی د دنیا نه. نو دی به وروره دینداره شی به یو مونځ او دس به یې شروع کړي، یا چې ته خبر شي په داسې مسله راغږي چې هغه مسله ول الله حل کړي، بیا به نه دی به جومات کې